شیطانی جی وړوکی جرم دی کو غټ جرم دی خبرې وړل راوړل د غوږونو ته رسول آیا دې باندې اسلام سوی نو یو وړه واقع تاسو ته بیانوم ښه چې یو غلام خرڅېدو جی خو ډېر ارزانو او مالک پیوی چې دا غلام دی دا خوبیانې پکې دي او په نیم قیمت خرڅېږي خو یو عیب پکې دی چې شیطانی کوي وړل راوړل کوي رشتې تباه کوي ختموي شیطانی صفت پکې دی نو چا چې اخیستو هغه وایي یاره دا خو یې وړوکی شان مړه خبره ده دومره اهمه خبره خو نه ده وایي په نیم قیمت راته میلاویږي هغې ایسته واخیستو جي غلام چې واخیست کور ته بوتلو یو څو ورځې پس ګوره خپل کار شروع کوي ښه شیطاني یو څو ورځې پس ښځې ته ورلوي وایي ستا دا خاوند خو د بلې ښځې سره تعلق دی او د بلې ښځې سره کینی پاسي او بد چلن دی تا به پرېږدي لاړی خاوند ته ولسوي وایي ستا د دې ښځې خو د بل چا سره تعلق دی بد چلنه ده بد کرداره ده د بل چا سره کینی پاسي او سوی ورته ښځې ته بیا رالی ښځې ته ورلوی وایي داسې چل وایي دا هېڅ خبره نه ده دا به وایي سیټ شي که خیري خو وایي داسې چل وکړه هر کله چې ستا دا خاوند وده شي که نه نو ته به ورشې او د دې مرۍ نه دی د دې ځای ویښته به ماله راوړې تې ماله به تې ویښته راوړې بس بیا زه پوه شه او کار یې پوه شه او لاړی خاوند ته ولوی وایي بېګاله دې وجني وایي ما خبرې اورېدلي بېګاله دې وجني زه ته خو هسې وده شه وده کېږه مه خو سترګې پټې که بېګاله دې وجني نو غریبه ښځه جي خاوند هلته وده شو هسې سترګې پټې کړې او غریبه ښځه ورله جي کله چې تې ویښته کټ کول که نو خاوند پرې راپاسېد چې راپاسې جي په دې ځای کې ونیوله او سی ورته وي ته ما وجنې نو اکثر چې ورسره وچاړه وه یا کینچي ورسه په هغې باندې خپله ښځه مړه کړه نو جی یو بنیاد قایم شو د شیطانۍ د وجې نه د دشمنۍ ښه شیطاني کار څه دی دشمنیانې دي جی وروڼه یو بل ته ودرئ خواږه یاران د یو بل نه جدا شي او مور او پلار د یو بل نه جدا شي اکثر به د کورونو کې دا خبرې ډېرې ښه او نبي علیه صلات وسلام روانو نو دوو قبرونو ته عذاب کېدو دوو قبرونو ته نبي اسلام فرمایل دی دواړو قبرونو ته عذاب دی د الله رسول جرم یې څه دی د یو جرم دا دی چې د تشو میتیازو نه به ځان نه ساتو په دې به انشاءالله زه یو کلیپ سازوم که خیري او دویم څه دی جي دا دویم دا دی چې ده به چغلخوري کوله جي د یو خبره به یو ته کوله او د بل خبره به بل ته کوله او اکثر د قبر عذاب نه دی اکثر چې کمی ګناه ته پکې دخل دی او د کمی ګناه د وجې نه اکثر د عذاب قبري هغه څه دی هغه یو دی چغلخوري شیطاني وړل راوړل کول د یو مسلمان د بل مسلمان نه غوږونه وله ډکول او وایي چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي جي نو که مونږ کې دا عملي که نه د اوس نه مونږ توبه وباسو جي وړل راوړل چغلخوري دا لوی جرم دی جي او مونږ ورته شیطان ماره شیطان یې وایي او د شیطان همیشه مختوري جي په دغه کس بیا څوک اعتبار هم نه کوي